ناصر صاحب اوس د بلې وینا دپاره شریف شراني ته خواست کوم چې دی راسي خپله وینا وکړي. د خپل پښتني غرور په نامه ګرانه صدره او په صدارتي مجلس کې ناستو ټولو مشرانو، راغلو پښتنو قدرمنو، د پښتو ژبې په هکله چې کوم نن سیمینار دی خبرې خواسې هم ډېرې دي. په پیل کې یو شعر دی، یو شاعر وایي کېږي مې 15,000 کلونه چې ژوندی یمه، چا مې هم د څڼو نه کمڅۍ او پیکی ونه کړ. او غریبیار افغان صاحب ورته دلته خبرې وکړې. د ممتاز اورکزي یو شعر درته ډالۍ دی، دی وایي ممتاز ډېرې ښې خبرې وې خو ممتاز ډېرې دې ترخې وکړلې. زه دلته راوبلل شوم، خبرې ډېرې دي او موضوع هم ډېره پراخه موضوع ده، پر دې موږ ډېر څه ویلی شو، ډېر څه لیکلی شو. د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې تاریخ خو هر چا ته معلوم دی. یو دوه زموږ په څنګ کې دوه مملکتونه د پاکستان جوړېدل یا د پاکستان او د هندوستان ویش چې کوم وسو، دا هم د ژبې د یو شخړه وه، یو ستونزه وه. هغې دا ویش رامنځته کړي کله چې سر سید احمد خان د اردو هندي کنټروورسي په نامه یو هغه راپورته کړي او دا سبب جوړ. بله خبره بیا د بنګال وه. د بنګال خبره خو هم نو دا خبره لاړه چې اردو به د پاکستان قومي ژبه وي په 21 فروری 1948 دا فیصله وسوله. بیا دغه ورځ به بنګالیانو توره ورځ لمانځله او په 2050 کې بیا چې کومه یو لوی پېښه وسوله هغې سبب جوړ شو. اوس راځو دوه مملکتونه پر دې باندې زموږ په ګاونډ کې جوړ شوي دي، لرې هم نه ځو. په نړۍ کې 2204 ژبې دي چې په دې کې زیاتره ژبې په ایشیا کې ویل کېږي او په دې کې پوهان دا وایي چې راتلونکي 50 کاله کښې ممکن 4,000 ژبې ورکې شي او په 4,000 ژبو کښې به اکثریت ژبې چې کومې دي هغه به د ایشیا په وي. هغه ځکه چې دا ژبه دلته چې کومې ژبې ویل کېږي هغه له کورني چوکاټه نه راوځي، هغه په کورونو کې ویل کېږي، د کورونو ژبې دي، هغه یو معیاري بڼې ته نه دي رسېدلې. نه نو دومه خبر دا ده چې ژبه چې کوم ده هغه زموږ مورنی ایجاد دی. موږ چې کله د نړۍ ته سترګې روڼوو، موږ ته په اول سر کې مور یو ایجاد راکوي او هغه ایجاد زموږ خپله ژبه ده. اوس بدبختي دلته داسې رامنځته شوې ده چې موږ د ژبې ویونکي یو، د ژبې لوستونکي یو، خو د ژبې پالونکي نه جوړ شوي. دا زموږ ډېره لویه بدبختي ده چې موږ د ژبې پالونکي یو. او ژبه داسې نه ده چې یوازې د لیکوال یا د شاعر یا د ادیب کار دی، ژبه د هر چا کار دی. که څوک په یو ژبه باندې خپله پېژندګلوي لري نو بیا به هغه سړی به ژبه وایي. دلته یو په 2014 کې په برطانیه کې یو ریسرچ شوی و د انتروپولوژي او د فیلولوژي چې کوم یو بشریات چې ورته وایي او یو چې بیا هغه ورته وایي د ژبپوهنه چې ورته وایي. په دې هکله د ریسرچ پرېکړه دا شوې ده چې په هغه کې دوی وایي که کوم سړي خپله مورنۍ ژبه په اصولو او په ښو ګرامري طریقه نه وزده، هغه سړی پردۍ ژبه قطعا نشي زده کولی. ما تېره ورځ په فیسبوک لیکلي وو، موږ په انګریزي خو بل نه شو پوهولی چې موږ کوم انګریزي ورته وایو، په اردو کې په موږ خلک خندېږي او په فارسي کې موږ په خپله خاندو. زموږ پوزیشن دغه دی ځکه چې موږ خپله ژبه ښه نه ده زده.
او هغه انګریزان چې کله ورته ته وایي دوی وایي چې که ته انګریزي وایې ته به سوچ هم په انګریزي کې کوې او موږ سوچ په پښتو کې کوو خبره په بله ژبه کې کوو نو زموږ به اظهار څه شی وي ما مقاله لیکلې وله خو هغه مې له ځانه سره نه ده راوړې ځکه چې هغه ډېره اوږده ده بیخي ډېره اوږده ده وخت اخلي د انګریزي ژبې باندې یو کوچنی ریسرچ ما پر یو اړخ باندې کړی و په هغه کې په انګریزي ژبه دوی انګریزان په خپله دا خبره کوي دوی چې زموږ ژبه انتهایي ډېره زیاته دوی په انګریزي کې انکنسسټنټ لفظ ورته استعمالوي چې ډېره غیر مستقل مزاجه ژبه ده مطلب ډېره بېتوازنه ژبه ده توازن یې نشته خو دوی د ښو ګرامري اصولو د ښه ویلو د ښه معیاري ویلو چې په هغه کې دی لهجوي اغېزه له هر څه راوتلی دی دلته خبره وسي چې مطلب د یو بل په ژبه پورې یو توهین اهانت د هېچا هم نه کوم خو بیا هم نو په انګریزي ژبه کې درې ژبې ډېر غټ اغېز لري یو فرانسیسي ژبه ده یو لاتیني ژبه ده او یو یوناني ژبه ده خو بیا چې کله ته د دې ژبو روټس یا هغه ریښې چې وګورې بیا بنیادي دا شی راوځي چې په فرانسیسي ژبه کوم توري په انګریزي باندې اغېز لري په فرانس کې د دنیا اولنی سیاسي انقلاب چې راغلی دی هغه له فرانس څخه دی نو چې کوم د سیاست اصطلاحات دي یا د سیاست چې کوم د سیاست سره اړوند کومې خبرې دي هغه په انګریزي ژبه کې ډېر دوم لاتیني ژبه چې کوم د امریکې خپل لاتین دی نه د لاتیني امریکا ده هغه ژبې چې د دوی کورني کوم اصطلاحات دي هغه ډېر پکښې دي او هغه ډېر اغېز پر کړی دی او درېیمه چې یوناني چې کوم ژبې دي هغه یوناني ژبې هغه توري پکښې دي چې له فلسفې له منطق سره تړلي دي علمي موضوعات چې دي خو په پښتو کې هم دغه اثر شته زموږ د ګاونډو ژبو د فارسي اثر په افغانستان کې ډېر دی او د اردو اثر د زموږ په دې مملکت کې ډېر دی خو بدبختي دا ده چې موږ یې تر اوسه دا پته نه دی رایستلی دا غم نه دی رایستلی یو نتیجې ته نه یو رسېدلی چې په موږ یې اثر دی چې نه د چا شاعري زما تر شاعري ښه ده نه د چا تخلیقات زما تر تخلیقات ښه دي او اثر یې بیا هم زیاته دی اثر یې صرف دا اثر دی چې په موږ کې د خپلې ژبې غرور نشته په موږ کې د خپلې ژبې د ویلو فکر نشته یو شی له موږ سره دا هغه نشته او دومره بنیادي خبرې دلته ډېرې راځوږدېږي بیخي ډېر موضوعات دي ډېر لوی پراخ موضوع دی چې دلته یو زموږ غټه بدبختي دا ده موږ مسلکي لیکنې نه لرو مسلکي لیکنې په پښتو کې و پروفیشنل لیکنو ته وایي یو وکیل باید خپله لیکنه خپل د ده موضوع چې ده دی باید په پښتو کې ولیکي د هغه سره به له ده سره به لیکوال باید بېشکه مرسته وکړي له ده سره به یو ادیب یو تخلیقار مرسته وکړي یو ډاکټر باید د خپل تېره ورځ موږ ډاکټر محمد شاه صاحب ته ورغلي وو نو هغه یو څه داسې الفاظ راته بیان کړه د میډیکل ټرمز دي میډیکل خبرې دي هغه موږ دلې په لوکل پښتو کې وایو په سوچه کره پښتو ده خو له موږ څخه ورک دی نو یو ډاکټر یو وکیل یو انجینیر یو هر څوک چې وي هغه باید مسلکي لیکنې دلته راوړي په پای کې چې کله عبدالخان لالا چې کومه خبره وکوله چې تاسو باید د غریبیار په جواب کې سیده وویل چې مطلب تاسو دا زده کړه و موږ ته یا د لیکوالانو ته موږ پښتانه مترقي لیکوال د میاشتې په هر اولني اتوار باندې یو لیکچرز کوي په هغه کې دغه د ژبو موضوعات مختلف موضوعات په هغه کې د ښار چې کوم نومیالي کسان دي هغه راځي په دې باندې املا هم ورښیي هر څه ورښیي هر څوک راتلی سي یو بندیز یو اغېز نشته او دومره خبر دا ده چې زموږ یو له دې بعد پر 2 بجې زموږ د تنظیم لخوا یو دروند سیمینار دی مشاعره ده چې هغه کې به زموږ د صوبې او د مرکز
مشران هم راځي، مقالې لري، بیا وروسته مشاعره ده. نو که څوک وخت لري او یې زړه غواړي هلته هم راتلی شي. ډېره مننه.